بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قسم الحق دی او د مندري ولسوالۍ د لاندې باسول اوسېدونکی یم. دغه هلک چې دی وقار نومیږي، قدردین استاد لمسی دی، د بیلې د مکتب د لیسې استاد دی. دا چې دی یو تکلیف لاره چې سینې تکلیف لري، دې پلوه یې مرستیا دپاره راواسته روغتون ته یې بوته. پلار هم ورسره وي، ورسرنیا وه او په لاره کې چې دی بس کښتۍ چې دی اوړي راوړي دغه سیند باندې تاسې ګورئ، دغه اوس هم چې کښتۍ اوړي په دغه کې دوی ناست وو، دا کښتۍ چې دا غیاب شوله. په هغې کې چې دی د یو پلار او یو دا خدای پاک چې دی بچ کړله، د سیند نه خلکو په ذریعه باندې راووتله او نیه جرب کې وفات کړه. کښتۍ کې به و تقریبا داسې 15-10 پورې نفر به موجود، اکثریت یې زنانه وي، ځکه زموږ خپل او بیرې سره چې رفت آمد دی، مړی ژوندی دی. ورسره هغوی چې د دې پلو راځي، خپل او طبیبان نشته دی، هغه ټول دې پلو راوړي ډاکټرانو لپاره. اکثریت دغسې خلکو زنانه وي، پکې اکثریت تقریبا داسې 1500-1400 نفرو په موجودیت باندې به خلک راوځي، څه مړه څه ژوندي. مړه به وي داسې 100 نفر به مړه د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ د باسول اوسېدونکی یم. دلته مې څاروي سرول په دغه ځای کې چې کښتۍ په هغه ځای کې ډوبه شوله او ما چې د خلکو دغه شور بغت واورېده، څاروي هر څه شی مې پرېښودل. ورته چې زه کله ورسېدلم، یو سړی د کښتۍ نه هغه وخت کې ژوندی وتلی او د مختصر په نامه چې زموږ وطندار دی. بیا چې ما لوښو کې منډې وهلي، یو ماشوم د کوما په حالات کې پروت و چې ما سره خو ټوپ او نور داسې چې شی وسایل نه وو چې هغې ما د نورو خلکو سره یو څه کومک کړی وی. هماغه ماشوم مې جګ کړ، یو حده پورې مې راوځغل او بیا دوی ته مې ټلیفون وکړه، هغه په منډه باندې موټرسایکل راورساوه او هغه مې ډاکټر ته ویوړ. او اوس یو 3 شهیدان ماشومان چې وو، هغه موږ د بیلې ته پورې ایستل. یو نور هم څه کسان شهیدان پیدا کېږي، الله دې مهربانه شي چې پیدا شي. او زمونږ دغسې زندګي ده، دغسې ژوند دی، د دې لویه نتیجه چې ده د اسباب د نه لرلو وجه ده چې موږ په خپل وران افغانستان کې اسباب نه لرو. په دې حالاتو کې 21مه صدۍ کې موږ سره داسې یو څه شي اسباب نشته دی چې دغه زموږ زندګي ده. وروره الله دې ټول افغانانو په حال رحم وکړي، چا شهیدان شوي الله دې ورته زړه صبر ورکړي. کریم رحیم خدای دې ټول افغانانو په حال رحم وکړي. او دغه کوم چې ورک دي شهیدان دي، الله دې پیدا کړي. شپږ شتو نه 28 پورې کسان به وو. خپله زما یو د تره زوی چې مبین نامه ده، په هماغه وخت کې چې بیا هماغه هم را پیدا شو، هغه خو الحمدلله ژوندی راوتلي. خو کوم خلک چې ځوانان وو، لږ صحت یې لروده، هغه خو ژوندي وتلي دي. او زنانه او یو څه زیات حساب باندې خو لا پوره تعداد لا نه معلومیږي، ځکه چې هېڅوک چاته که یو سړی په سیند کې لا ووندي، هغه ته دا معلومات نه کېږي چې څنګه دې کې به موږ څومره خلک وو. هغه هم دا کوشش کوي. څه غالبا دغه 3 خو موږ شهیدان اوس پورې ایستل. یو څه نور هم زنګونه راځي، پلانکي ځای کې نیول شوي، پلانکي ځای کې پیدا شوي دي، خو عین هم لا لیدلي نه دي چې څوک دي. او داسې 10-12 پورې خو انشاءالله ژوندي مو وتلي دي. دې خو چې زما الحمدلله څه غالبا چې 50-54 کاله عمر به زه لرم، نو زمونږ د پلار او د نیکه هم دغه زندګي وه چې هغوی به مخکې به هغه ښېګانو په هغې باندې دغه زندګي وه. هغې نه وروسته دغه جنریټري کښتۍ دي او دا ژوند دی. زه تقریبا چې هغې طرف ته باندې به د 100 نه د 1.5 پورې خلک زندګي تېري، ټول زمیندار خلک دي، غریب خلک دي. او مشکل چې حل شي، نو هر څه شي هم کېږي چې حکومت وغواړي کولی یې شي. ولې چې تناب باندې هم پکې داسې یو کار کېږي چې خواري وشي، په دې باندې هر څه شی کېږي. د ژمي په موسم کې دا سیند داسې وچ شي، که څوک وغواړي چې کار پکې وکړي کولی شي. همدا زانګوګانې ورته جوړېږي او خلک د غټ مشکلات سره مخامخ دي. د یو مریض دپاره زموږ 15 کسان د پورې غاړې خلکو د کاره وتلی دی چې یو مریض پیدا شي، هغه هم په خپل وخت هسپتال ته نه رسېږي. اوس روان یو لارپورې پورې انشاءالله له ووغو تقریبا پوره تعداد خو لا نه معلوم، په شلو باندې خبره اوښتې ده. 2 پورې کسان چې وژل شوي وو، چې په هغې کې څه پیدا شوي، څه ژوندي راوتلي دي. اوس دستي موږ ته چې څومره معلومات دی، 8 نفره دستي لادره کوي. نو هغې پسې انشاءالله ګورو، ستاسې دعاګانو په هیله باندې. ماشوم خاله ورونه او یوانه کې فور وه، یوانه کې مور وه. او دا ماشومان دا څلور ماشومان وړل شوي دي. یو ماشوم په سیاسامه کې اوس په کومه حالات کې پروت دی، وړی د سیاسامې ده. او دا 2 جنکۍ دا بچ شوي دي. یوه مور مې دا اوس هم ورکه ده، لارکه ده، سیند وړی. 100 پورې کسان شهیدان دي. دې کې څه پیدا شوي، څه دقیق معلومات یې راته نشته. زه ورته جلبات نه راغلم. اوس
نوم دې هم وایه. نوم مې دغه نورې ده. اثر موږ تللو دغه ماما کره او خوب مې راوستله. موږ خټې کولې او رسوله خو دې خلک زنانه م ورسره او سړي م ورسره او څه یې ویوړه او څه ځان راوښکې ناچړ ته کښتۍ ته لیک ورنښتي او سړي مې وړه او یو سړي مې وړه ښځې مې وړې او دوه ښځې یوه ښځه او دوه ماشومان خلکو نیولي دي د چا به یې یوه زموږ نه زنانه وې وړه یو دغه ماشوم هم په سیتامه کې پروت دی او موږ ځان وښ کړ دا دلته یې رسولي وو دغه د سړي لمنه مې ونیوله ځان مې وښ کړ مامې ده ته چا ورونیولله سړي لمنه مې ونیوله سړي دغه کښتۍ ته زما نوم محمد شاهد دی د دغه د بیلې د کلي اوسېدونکی یم. موږ دې خوا ته مشکلات ډېر دي بس سودا به زه راتللم نو یو راسه دغه زوی یو راسه دا وراره و چې موږ کله کښتۍ ته راوختو نو کښتۍ حالات اغېز یې نه خرابه و غاړې سره لګېدله اوبو چې دغه د سیند دغه نیمې ساحې ته راورسېدله کښتۍ بس همداسې نیغه ننوتله چې ننوتله نو بس ما دا خپلې تڼۍ خلاصې کړې چې زه کمیس بس م هغې ته جوړ نه شولو دغه زوی و دغه مې په شا کړ دغه مې وراره دی دله مې د بنګلو خلطه ورکړه چې دا داسې جیګه ونیسه چې ځان ورکړو په هوا کې بس بیا چې و دلته ښځې شور جوړ کړ بس ښځې اوبو ته اړې وولېده او ډوبېده نو یو څو ښځو سره ما خپله کومک کړه د هغه مخونه پوړنې ته و هغه مې ترې خلاص کړله هغو له ته مې ویل کښتۍ ونیسئ ماشومانو هغو ته مې ویل کښتۍ ونیسئ یو دغه بل نفر را سره و دغه یو ښځه نیولې وه خلکو کومک مرسته یې ورسره وکړله هغه هم چې و دغه و نو بیا چې و کښتۍ همداسې روانه وه یو به ډوبېده کښتۍ روانه وه یو به ډوبېده موږ ته پته نه لګېدله چې څو یو څو مې ویې نه وړله نو یو ټیم کې ما نه بیا دا وراره ورک شو چې دا را روان شو دا مې چې کاته چړ باندې نښتی و او دغه مې زوی و دا مې تر اخره پورې په شا کړی اوبو کې مې دغه کړی جاله چې کله هلته ولګېدله په ځای باندې نو بس چې موږ وکتل یوه زړه ښځه وه هغه اوبو روانه کړې وه مړه وه هغه هم زر ونیوله وچې ته م جګه کړله نو چې بیا زه کښتۍ له مې بیا رامنډه کړله یوه بله په هغه عمر کې ښځه وه هغې سره بچیا و لور یې ترې وړې وه یو زوی څه تخر کې نیولی و لور یې ترې وړې وه بیا هغه لور چې وه زوی ته ما واخېستله همداسې مې وچې ته کش کړله هغې خپو کار نه کړه بیا مې ونیوله خور مې ورته ویل خور راځه چې هر څه نو جامې هم ترې اوبو دغه کړې خراب کړې هغه مې وچې ته بیا کش کړله بیا چې بل دغه له راغلم جلۍ له راغلم پېغله جلۍ وه ما څه چل دی وایي پلار یې رانه ویوړ ورور مې نیولی دی تخر کې چې ورور ته یې ما وکتل ورور هم بس ما حالات کې 2 دقیقې بعد هغه هم ساه ورکړله هماغلته د هغې ځای نه هم چې داسې وچې ته هغه مړي کش کړل چې لږ ښه مطمئن شو چې دې ځای نه اوبو نه شي وړی چې داسې راغلو په وچه باندې یوه بله سپین ږیرې زړه ښځه ناسته وه هغې ویل زما نه مې بچی وړی دی بیا نور دوه ماشومانو هغو پسې چې منډه کړله جالۍ پورې هغو نښتې وې زموږ سره نور کلیوالان وو 4 دانې دېرشو نفر وو نور بیا موږ ته پته ونه لګېده سیند کې دې کې 4 داسې دغه ځوانانو چې هغو وسیله سیند د کښتۍ چې غیبه شوله وچې ته یې ځان ویسته موږ 4 سړي په دې کې پاتې شولو یو کندهار په نامه یو سلیمان په نامه زما شعیب نوم دی او یو د مالک ماما په نامه مالک ماما سره د 3 بچو یوې ښځې دې کې پاتې شو هغه الحمدلله روغ جوړ ووتل یو زنانه 3 دغې وخت کې ژوندی پاتې شو بسم الله الرحمن الرحیم نن سهار 9:30 بجې د مومندرې ولسوالۍ مربوط د باسول بیلې سیمه کې یو کښتۍ اوبو ډوبه کړې ده چې متاسفانه په دې کې ټول سورلۍ هغه په سیند باندې لاهو شوي او د ژغورنې په عملیاتو کې تر اوسه پورې د باسول ولسوالۍ د دې سیمه ییز روغتون ته 10 تنه زخمیان راوړل شوي همدارنګه د 6 جسدونه چې په جسدونو کې 2 زنانه او 3 ماشومان او 1 نارینه ده همدارنګه په زخمیانو کې ماشومان او د ښځو ماشومان او ښځې هم شاملې دي چې په دې کې د 9 تنو وضعیت ښه ده او 3 تنو وضعیت چې د ډاډ وړ نه و هغه د الله د ښې تداوۍ په موخه د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي په سیمه کې اوس هم د ژغورنې ټیمونو عملیات روان دي او هڅه کېږي تر څو پورې څومره کسان په کښتۍ کې سواره وو ټولو ژغورنه وشي یا جسدونه یا هم ژوندي وژغورل شي په همدغه کښتۍ کې نن سهار خواوشا 9:30 بجې 25 تنه له بیلې سیمې څخه باسول ته راوخته چې سیند ډوبه کړې ده پکې ټوله سپرلي سیند وړې ده